السلام علیکم. آیا تاسو پوهیږئ چې احصایوي اصطلاحات څه شي دي او څه ته ویلی کیږي؟ نن راځو په همدغه باندې بحث کوو. په تیره ویډیو کې موږ احصایه تعریف کړه، د احصایې موضوع مو ویلې او د احصایې غرض مو ویلې. په هغه کې هم یو څه احصایوي اصطلاحات موږ څنګه کړه وویلې. نن راځو په نورو دوه احصایوي اصطلاحاتو باندې غږیږو چې یو دا ټولنه. ټولنې تعریف به موږ داسې وکړو: ټولنه په یوه څېړنه کې د هغو خلکو، ډلو، شیانو سیټ چې د اړتیا وړ معلومات ورڅخه لاسته راځي. وره ټولنه په یوه څېړنه کې د هغو خلکو، ډلو، شیانو سیټ چې د اړتیا وړ معلومات ورڅخه لاسته راځي څه بلل کیږي؟ ټولنه بلل کیږي. دوهم چې د پوښتنه څه ته ویلی کیږي؟ د ټولنې له هر فرد څخه پوښتنه کول دې ته څه ویل کیږي؟ پوښتنه کول یا رای اخیستل ویلی کیږي. د ټولنې د هر فرد څخه معلومات لاسته راوړل د ټولنې له هر فرد څخه معلومات لاسته راوړلو ته پوښتنه کول یا رایه اخیستل ویل کیږي. د ټولنې له هر غړي څخه، له هر فرد څخه که چیرته موږ معلومات لاسته راوړو دې ته څه ویلی کیږي؟ پوښتنه کول یا رای اخیستل ویلی. خو د ځینو ستونزو له امله د ټولنې ټول غړو څخه موږ پوښتنه نسو کولی. د دې لپاره موږ د ټولنې له یوې برخې څخه چې نمونه بلل کیږي له هغې څخه کار اخلو. دا د پوښتنه کول د ټولنې د ټولو غړو څخه مشکلات ډیر دي. د وخت مشکل ده، وخت لږ وي که نه، وخت کمی ده، اقتصادي مشکلات دي، همدغسې کیدای سي غړي له ساحې څخه څنګه خارج وي. موږ نسو کولی چې د ټولنې ټول غړي څنګه ده په څېړنه کې راولو. نو د دې لپاره موږ څه شی کوو؟ د ټولنې له یوې برخې نه کار اخلو چې څه بلل کیږي؟ نمونه بلل کیږي. نمونه د ټولنې یوه برخه ده. د هغې ټولنې څنګه دي؟ خواص لري. او دغه نمونه چې موږ اخلو دا باید په څه شکل واخلو؟ په تصادفي یعنې ناڅاپي شکل باندې دغه نمونه موږ د ټولنې نه واخلو. تصادفي نمونه کومې نمونې ته یا ناڅاپي نمونه؟ هغې نمونې ته ویلی کیږي چې مخکې له مخکې د اندازې په اړه اټکل نشي کېدلی، یا یې د اندازې په اړه یې اټکل نشي کېدلی. تصادفي نمونه هغه نمونه چې مخکې له مخکې د اندازې په اړه اټکل نشي کېدلی. خو یوه نمونه چې د ټولنې ښکارندویي وکړي د دې لپاره 3 دانې شرطونه باید دا نمونه څنګه ده، تصادفي نمونه یا نمونه څنګه ده ولري. لومړی شرط دا ده چې د ټولنې دغه غړي باید په نمونه کې د شمولیت امکان ولري. د ټولنې ټول غړي باید د ټولنې ټول غړي باید په نمونه کې د ټاکل کېدو څنګه دي باید امکان ولري. باید ناممکن نه یو غړی چې په دغه کې. دوهم شرط یې دا ده چې د ټولنې غړي باید برابر چانس ولري
ولري په نمونه کې. د ټولنې غړي باید څنګه برابر چانس ولري په نمونه کې. دریم چې دا د نمونې د غړو په هکله قضاوت څنګه دا ناممکن وي. باید د نمونې د غړو په هکله مخکې د دې نه چې د څېړنې لاندې ونیول شي قضاوت څنګه ناممکن وي. زموږ د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې نور مو په پاک سپېڅلي رب باندې سپارم.